أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مخکې آیت کې الله پاک دغه منافق تذکره وکړه. دې آیت کې الله پاک فرمایي چې بعضې د خلکو نه من هغه هم دی چې هغه خرڅوي خپل ځان خپل نفس سره او تلاش کوي په هغې سره د الله پاک رضامندي. دا آیت چې دی یا خو دا د هغې صحابو په باره کې دی کوم چې د دین لپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي، یعنې مالي او جاني قربانیانې. دا د هغو باره کې دی چې هغو خپل نفسونه او د دې پروا نه کوي، دا د الله پاک د رضامندۍ لپاره څه کوي؟ قربانۍ. او یا صحیح دا دی چې دا د صهیب رومي رضی الله عنه په باره کې نازل شوی دی. کله چې هغه هجرت د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته کوو، کله چې صهیب رومي رضی الله عنه د مکې مکرمې نه ووتو او مدینې منورې ته روان شو، نو دغه ځای کې د قریش هغه کفار چې کوم وو، دې مخه ونه ونیوه. او مخه چې ونه کله ونیوه، نو صهیب رومي رضی الله عنه د سوارلۍ نه راکوز شو او څومره چې ورسره غشي وو په تېرکش کې، هغه یې ټول راویښ کړلو او دې قریشو دې مخاطب کړو چې ای قریشو، که تاسو ما منع کوئ نو زما سره چې څومره غشي دي دا پراته دي او تاسو ته دا هم پته ده چې زه چې دی په تیراندازۍ کې یعنې په غشو شتو کې زما غشی خطا نه ځي، په دې کې زما مهارت هم سیوا دی. زما سره چې څومره غشي دي، مطلب دا دومره کسان خو به زه ستاسو نه وژنم او د هغې نه بعد زه به خپل تلوار روانم او په هغه توره به ستاسو سره جنګېږم، یعنې چې د کومې پورې به ما کې دم وي د هغې پورې به زه ستاسو سره جنګېږم او د هغې نه بعد چې تاسو کله زه قابو کړم چې څه کوئ جو کوئ. او که مقصود یو دا نه زما سره یو کار نه باندې مقصود یو د دنیا مالي یا د نور څه نفي مقصود وي، نو زما په مکه مکرمه کې چې دی پلان مال دی، د خپل مال هغه پته یې ورته ووایي چې زما دا دومره مال دی او لاړ شي هغه والی او زما لاره پرېږدئ. نو دا کوم کفار چې وو، نو دا په دغې باندې راضي شولو او د سید رومي رضي الله عنه ورته هغه پته وښوه چې زما په مکه کې فلاني ځای کې مال دی یا جایداد دی وغیره، هغې ورته وښوه او دوی په دې راضي شول او صهیب رومي رضي الله عنه لاره یې پرېښوده. نو کله چې صهیب رومي رضي الله عنه مدینې منورې ته ورسېدو او نبي علیه السلام ته یې ټوله واقعه بیان کړه، زه په داسې کیفیت کې راغلم. نبي علیه السلام ورته وویل چې ستا تجارت چې دی هغه ډېر نفع بخش شو. 2 پیرې ورته دا وویل چې ستا تجارت یعنې ډېره فایده وکړه ستا دې دغه تا خو خپل مال ورکړو خو رالې د هجرت چې چونکې په دغه وخت کې فرض و او د نبي علیه السلام خوا راته د دین دپاره دا قرباني وه، نو نبي علیه السلام ورته ویل چې ستا تجارت ډېره فایده وکړه. نو دې په تایید کې چې دی الله پاک دا آیت نازل کړو چې بعضې د خلکو نه هغه هم دي چې هغه د خپل مال او د جان پروا نه کوي، صرف بس د الله پاک رضا تلاش کوي په هر صورت کې چې په دې آیت کې د هغې تذکره ده. ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه یشتري چې خرڅوي خپل نفس سره ابتغاء مرضات الله، تلاش کوي په هغې سره د الله پاک رضامندي. والله رؤوف بالعباد، او الله پاک سره ډېر مهربانه دی په خپل بندګانو، یعنې چې د بنده داسې قربانیانې د الله پاک د طرفه هم په هغه باندې څه ډېر مهربانیانې. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. دې آیت کې کله انسان په دې مخکې آیت کې د هغه مخلص صحابي چې د هغه اخلاص ډېر سیوا د هغې تذکره وشوه، نو کله انسان په اخلاص کې څه وکړي؟ مبالغه وکړي، یعنې په اخلاص کې دومره حد ته لاړ شي چې د شریعت حکم نه وي لیکن هغې لره هم د شریعت حکم وګڼي او هغه څومره جایز دی ځکه چې د شریعت د هر شي حدود دي، په هغې کې دننه نه چې دی ته نیکي کې د نیکۍ خپل حد دی، د سنت مطابق وشي، د قرآن د الله پاک د احکاماتو مطابق وشي، نو هغه نیکي ده. اوس تر ځانه یوه خبره جوړه کړي او هغې لره د شریعت حکم ګرځي، نو هغه جایز نه دي. زه به نیت صفایي دی وایي چې زما اخلاص دی چې دی داسې خبره چې هغې ته د شریعت حکم منسوب کوي، نو ده خو په نیت کې دی چې زما نه ښه نیکي مې وکړی، لیکن هغه چې د شریعت د حدودو نه بهر وي نو هغه څه نیکي نه وي. دې آیت کې د هغې تذکره ده چې یا الذین ادخلوا فی السلم کافه، چې داخل شوی په اسلام کې پوره. دا واقعه چې دا آیت نازل شو په باره د عبدالله بن سلام رضی الله عنه او د هغه ملګرو مباره کې، دا د یهودو ډېر علماو. نو کله چې دې اسلام راوړو نو په د اسلام نه وروسته چې دی یو 2 کارونه کول. هغه دا چې د موسی علیه السلام دی خو یهودو نو د موسی علیه السلام په دین باندې عمل کوو. د موسی علیه السلام په دین کې چې و یو دا چې د اوښ غوښه حرامه وه، دویم دا چې په هغې کې تعظیم و، یعنې عبادت او خاص تعظیم د هغې ورځې به کېدو د هفتې د ورځې، او کله چې د نبي علیه السلام اسلام راغی، یعنې د نبي علیه السلام دین راغی، نو په هغې کې چې دی د اوښ غوښه حلاله وګرځېده
او د هفتې د ورځې تعظیم پکې هم نه او بې تعظیمي هم نه وه، دا پکې هم نه چې د هغې د بېعزتي وکړلی شي. نو دې صهیب رومي د عبدالله بن سلام رضی الله عنه ته په زړه کې دا رالل چې آیا دا خو د هفتې د ورځې تعظیم چې دی دا په دین د موسی علیه السلام کې خو د دې زیات چې دی شان او د نبي علیه السلام په دین کې چې دی د دې نه سمنه خو نه ده راغلې چې دې تعظیم ونه کړی شي. دغه تعظیم به یې کوله دغې ورځې. بل دا چې د اوښ غوښه په هغې کې حرامه وه، نو په دې کې خو هم څه فرض خو نه ده، حلاله خو ده. د نبي علیه السلام په دین کې خو دا حلاله ده چې دا حلاله ده خوړی شي، لیکن فرض خو نه ده چې سړی وخوري. نو ده به ده وایي چې په دواړو باندې عمل کوم، د موسی علیه السلام په دین باندې عمل کوم او په دې نبي علیه السلام په دین باندې عمل کوم. نو د اوښ غوښه چې ده دا به یې نه خوړه او دارنګې د هفتې د ورځې تعظیم به یې کوو. نو الله پاک په دې کې د هغې اصلاح وفرمایله چې اصل کې دا او دې ته به نسبت کوو چې دا یو ډېر د ثواب کار دی، یعنې دا ډېره افضله طریقه ده. نو الله پاک په دې کې د هغې اصلاح وفرمایله چې اصل کې یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه چې داخل شئ ایمان والو په اسلام کې پوره پوره، یعنې داسې نه شي کېدی چې لږ دې سړی یهودي او لږ دې په اسلام باندې، ځکه چې دا دې خو دواړه جمع کول که نه چې دا وي چې په دغې ورځې باندې چې دی دا عبادت چې څنګه به یهودو کوو نو دغه شان ده کوو. او دویم دا چې د اوښ غوښه به یې نه خوړه په هغې کې حرامه وه او ګمان یې دا کوو چې دا دواړو لره جمع کومه. الله پاک ورته وایي چې دا داسې نه شي کېدی چې نیم چې دی هغه په یهودیت کې او نیم په اسلام کې. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه چې په اسلام کې داخل شي پوره پوره. نو اوس د دې نه څه مراد ده چې په اسلام کې پوره پوره داخل شي؟ دا خو شروع د آیات شان نزول چې دا په دې باره کې نازل شوی. اوس فی السلم کافه پوره پوره داخل شي، نو مراد دا چې انسان چې دی پوره پوره په اسلام کې داخل شي چې د هغه غوږونه، سترګې، لاسونه، پښې، خوله، زړه او دماغ دا ټول چې دی په اسلام کې داخل شي. یعنې چې دی په زړه کې څه خیال راځي هغه هم د اسلام مطابق وي او څه چې عمل کوي نو هغه هم د اسلام مطابق وي. یعنې عمل او معاملات دا ټول څه شي دا د اسلام مطابق شي. یا دا چې مراد دې دا دی چې اعتقاد چې د عقیده دا هم د اسلام مطابق شي، دارنګې عبادات دا هم د اسلام مطابق شي، دارنګې د معاشرې زندګي چې د څنګه د معاشره کې زندګي ویلی شي ده هغه شان زندګي د اسلام د سنت وي چې کومه خوښ شي قرآن کې د هغې کومه تذکره ده د هغې مطابق شي. دارنګې تجارت یا کاروبار وغیره هر څه دې مراد دي چې یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. خلاصه دا چې تاسو په اسلام کې پوره پوره داخل شئ، یعنې چې ستاسو زړه، ظاهري زندګي، زړه، دماغ، سترګې، خوله، لاسونه، پښې، یعنې چې اعمال هم په اسلام مطابق وي. داسې نه چې ته یو شی په زړه کې خو حق ګڼې، یعنې زړه دې مطمئن دی په یو عمل باندې چې دا د الله پاک حکم دی، زړه دې مطمئن دی خو کوي نه عمل نه کوي، دا هم پوره پوره داخلېدل نه دي. او یا عمل کوي لیکن زړه دې مطمئن نه دی، زړه دې بېقراره دی. دا مراد دا دی چې د سړي زړه، عمل او اطمینان په زړه سره به هغه د الله پاک هغه حکم یا د نبي علیه السلام طریقه حقه ګڼي او عمل بیا هم کوي. نو د دې دواړو نه مراد دا څه ده چې په اسلام کې پوره پوره داخلېدل دا دي. بل د دې آیت نه دا پته ولګېده چې اسلام چې دی یوازې صرف د عبادت او د جومات پورې خاص نه دی چې بس صرف عبادت کوه او جومات کوه. په اسلام چې دی دا هر دا معنا دا ټولو ته جامع ده، یعنې که هغه کاروبار دی که معاملات دي دا د اسلام چې دی دا شریعت جزئیات دي دې چې دی دا یو دا خو ځانله جدا لوی باب دا دی چې معاملات شو، د معاشرې زندګي به څنګه تېروې او دارنګې کاروبار به څنګه کوې. د دې ټولو معلومات زیات اکثر خلک څه کوي صرف د جومات او د عبادت پورې دین خاص کړی او د هغې نه علاوه نور د معلومات حاصلوي، نه د خپل کاروبار متعلق نه د بل څه متعلق و. نو د دې نه دا مراد ده چې ټول چې دی انسان چې دی پوره پوره داخل شي، یعنې په هر وخت کې چې دی د الله پاک حکم او د نبي علیه السلام طریقه په دې کې کوه. او دا د اسلام چې دی دا نظام حیات دی، یعنې په دې کې به تا ته د ژوند د هر متعلق چې دی هغه خبر میلاوي چې دا نبي علیه السلام دا کار څنګه کړی، دا به څه طریقه کول غواړي. د دې نه مراد دغه ده چې یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه چې ای ایمان ور تاسو داخل شئ په اسلام کې پوره پوره، یعنې ټول هر څه به دې کې رابند دي. استاد محترم به فرمایل وایي په دې زړه کې یعنې دننه په دې وجود کې د حق او د باطل یو جنګ جوړ یو کله چې ناحقه کار یې دا زړه وایي دا کار ښه نه دی، دغه دماغ وایي دا کار ښه نه دی او ښه کار یې وایي دا ښه کار دی. نو دا یو جنګ چې کله د زړه دا جنګ نه دی دننه په دې باطن کې په دې دماغ کې چې کوم جنګ دی چې دا تا کله نه یې غالب کړی، یعنې چې حق دې دننه غالب کړی نه یې که نه نو بهر یې نه شي غالبولی. نو د حق او د باطل داسې جنګ وي چې یو کار صحیح دی هغه به ستا زړه وایي دا صحیح دی، او یو کار غلط دی ستا زړه به وایي غلط دی. لیکن چې کله دا خبره بیخي دې زړه دا تسلیم کړي نه وي چې دا حق چې دی دا حق دی
او دا باطل دی. چې کله ستا زړه دا تسلیم کړه، یعنې چې دننه زړه او دماغ چې دی دا ګټه وکړه او دا حق غالبه شو په دماغ او په زړه دی، نو بهر چې دی ستا ټوله زندګي به څه شي، هغه بیا بالکل د اسلام مطابق تېرېږي. ځکه چې د اصل اډر چې دی دا خو د زړه او د دماغو نه میلوي. چې کله ستا په هغې باندې غلبه راغله او ستا زړه اطمینان وکړو چې بس حق دی، نو چېرته هم انسان نه ګناه کولی شي، نه د حکم نه چې دی عدولي کولی شي. دی په هر وخت کې چې دی د الله پاک حکم مني. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداري مه کوئ د شیطان د قدمونو، یعنې داسې تابعداري مه کوئ کوم چې د بعضې شیطان به تاسو یو طریقه دا د اسلام مطابق چې دا خو د اسلام حکم دی او په دې کې خو ډېر زیات ثواب دی. یعنې بدعت به راته ښایي په اسلام کې به نوې نوې خبرې راباسي او د هغې نسبت به راته څه کوي چې دا خو د اسلام حکم دی او ښه کار دی دا وکړه. نو دا چې دی دا به اصل کې د شیطان یو پټۍ وي، هغه به تاسو ته دوکه درکوي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان تابعداري مه کوئ، بلکې هر طریقې ته ګورئ چې الله پاک د دې په باره کې څه حکم کړی او نبي علیه السلام سنت طریقه په دې کې څه ده. نو دې کې دا چې ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان تابعداري مه کوئ، یعنې د هغه وسوسې به تاسو ته غورځوي خو په هغې باندې عمل مه کوئ. انه لکم عدو مبین، بېشکه هغه ستاسو واضحه دشمن دی. نو شیطان څه دی؟ دی واضحه دشمن دی. الله پاک څه فرمایي؟ فاتخذوه عدوه، قرآن مجید کې بل ځای دی چې فاتخذوه عدوه، تاسو هم په دشمنۍ سره ونیسئ. یعنې دې چې کومې وسوسې اچوي تاسو ته د هغې خلاف کارونه کوئ. ول دشمن په دوه قسمه دی. انسان دشمن چې دی یو شیطان دی، د ده مبارکه خواړو بس کله دشمني چې الله پاک فرمایي انه لکم عدو مبین فاتخذوه عدوه، دی خو ستاسو یعنې ذاتي دشمن دی، دل هم په دشمنۍ ونیسئ، دی خو چېرته هم دوست نشي ګرځېدی. دویم دشمن د انسان دی هغه کافر دی. ورته مسلمانانو چې دی دشمنان کافران دي، لیکن هغه د هغې کفر وجه چې ده، د هغې دشمنۍ وجه چې ده هغه کفر دی. که کله هم هغه کفر زایله شو نو بیا دغه دشمني ختمېدی شي. او د هغې دنیا مثالونه دي لکه حمزه رضی الله عنه چې کله شهید کړلی شو نو هغې کې چې دی د ابو سفیان بیبي کومه هنده رضی الله عنها بیا وروسته چې دی مسلمانه شي ده. دغه رنګې ابو سفیان رضی الله عنه دا هم مسلمان شوی دی. دغه رنګې وحشي چا چې شهید کړی و حمزه رضی الله عنه هغه هم مسلمان شوی. چې کله اسلام راوړو نبي علیه السلام څه کړل؟ معاف کړل. یعنې دښمني هغه څه وه؟ هغه صرف په کفر د وجې وه. دا دویم قسم دښمن چې دی که هغه اسلام راوړو نو بیا د خپل ذاتي مفاد ته نشي اخیستی، هغه دوست جوړېدی شي. یو شیطان دی دا د واضح دښمن دی، نو دی چې دی چېرته هم د انسان دوست نه جوړېږي. الله پاک وایي انه لکم عدو مبین، دی ستاسو واضح دښمن دی، دی چېرته هم ستاسو په خیر باندې رهنمایي نشي کولی، دی به همیشه تاسو ته غلطې وسوسې اچوي. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، بس که چې تاسو وښویئ وروسته د هغې نه چې تاسو ته رال واضح دلایل، د الله پاک واضح احکامات او هر څه تاسو ته واضح دي او د هغې باوجود چې تاسو په هغې عمل ونه کړو، په بل څه عمل ونه کړو، وښویئ نو فاعلموا پوه شئ چې ان الله عزیز حکیم، چې الله پاک غالبه دی او حکمت والا دی. یعنې تاسو یو کار د دین نه خلاف کوئ او د الله پاک احکامات ماتوئ، نو الله پاک حکمت والا دی. کېدای شي تاسو له مهلت درکړي. هغه مهلت مطلب دا نه دی چې زه په حقه یم یا چې دا کار زه به په حقه کوم ځکه الله پاک مې نه راځي. دا خو الله پاک حکیم ذات ته حکمت دی په دې کې. یعنې تاسو له چې کوم ډیل درکوي نو دا د هغه د حکمت توجه دی او غالبه هم دی. که انتقام د نه الي نو زوروره هم دی، هغه بدله د نه اخیستی هم شي. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، مخکې الله پاک په آخر کې فرمایي هل ينظرون چې دې انتظار نه کوي، آیا دې انتظار نه کوي، یعنې دې انتظار د څه کوي چې د دې خبرې انتظار کوي الا ان یأتیهم الله، مګر دا چې راشي الله پاک دې ته فی ظلل من الغمام، په هغه صاحبانو کې، په هغه چفرونو د وریځو کې، والملائکة او فرشتې راشي دې ته، وقضي الامر په دې باندې فیصله وکړی شي. یعنې دا دې د دې خبرې انتظار کوي، یعنې د الله پاک احکامات او دا چې ماتوي د دې انتظار نه کوي، مګر د دې خبرې چې الله پاک دې لره راولي. هغه دا چې الله پاک راشي په هغه چفرونو د وریځو کې او فرشتې راشي او دا به قیامت کې به داسې کېږي. او قضي الامر او فیصله وکړی شي په دغه وخت کې، یعنې چې په دې باندې فیصله وکړی شي کومه سزا چې دې له ورکړی شي، نو په دغه وخت کې به دې د الله پاک احکامات قبلوي او په دغه وخت کې چې دی فایده به نه ورکوي دغه قبلول. الله پاک دې ته اشاره وکړه چې دې دغې انتظار کوي چې الله پاک دې له سزا ورکړي یا قیامت پرې قایم شي. چې کله قیامت قایم شي یا سزا چې دی هغه راولېږي الله پاک، بیا خو توبه قبلېږي نه، او که په دغه وخت کې الله پاک احکامات ومني نو فایده نه ورکوي، نو دې دغې انتظار کوي. والى الله ترجع الامور، او الله پاک طرف ته واپسي د تمام کارونو، یعنې الله پاک طرف ته د جزا او سزا واپسي هم ده چې الله پاک چې دی دا اختیاري ذات دی، د هغه د اختیار دی په هر کار باندې. که چا له ښه بد نه ورکوي، که چا له سزا ورکوي، نو چې ټول اختیارات الله پاک لره دي. الله پاک لره دښمن جوړول څه دی؟ هغه صرف د ځان هلاکت دی. والى الله ترجع الامور، یعنې تمام کارونه واپسي الله پاک طرف ته ده، که هغه جزا ده او سزا ده او که هر څه دي د الله پاک طرف ته به دې چې دی اختیار الله پاک سره دی. چې اختیار د الله سره دی، چې الله پاک دې خپل دښمنۍ سره ونیو نو خپل ځان چې دی هلاکول دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس
او بعضې د خلکو نه من هغه دی یشري چې خرڅوي نفسه خپل نفس لره ابتغاء مرضات الله تلاش کوي په هغې سره د الله پاک رضامندي والله رؤوف بالعباد والله پاک مهربان دی په خپلو بندګانو باندې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتا پوره پوره ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان شیطان نه قدمونو انه لکم عدو مبین بېشک هغه ستاسو واضحه دشمن دی فإن زللتم بس که چېرې تاسو وښویدئ من بعد ما جاءتکم وروستو د هغې نه چې رالل تاسو ته البینات واضحه دلایل یا واضحه احکامات فاعلموا پوه شئ ان الله چې بېشک الله پاک عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی هل ينظرون آیا دې انتظار نه کوي الا مگر د دې خبرې ان یأتیهم الله چې راشي دې ته الله پاک فی ظلل من الغمام په چپرونو د وریځو کې والملائکة او راشي فرشتي وقضي الامر او فیصله وکړی شي والى الله ترجع الامور او الله پاک طرف ته واپس شي د تمام کارونو دا کیفیت چې د الله پاک راشي په چپرونو کې په د وریځو په چپرونو کې دا د متشابهاتو نه دی په دې د جمهور علماو صحابو ټول اتفاق دی یا متشابهات ده دې کیفیت موږ نشو اندازه کولی چې د الله پاک دپاره خو جسم نشته په قیامت ته به دا راځي په قیامت کې به دا واقع راځي او په څه طریقه به راځي نو نه ضروري ده چې د هغې علم موږ حاصل شي ځکه چې دا کیفیت به څنګه دا د الله پاک د شان مطابق چې څنګه دی په دغه طریقه به الله پاک راځي دغه شان فرشتې راځي او دا طریقه به نور دا ګوره د الله پاک ذات او بعضې صفات چې د انسان په عقل کې نه راځي دغه رنګې دا د هغې آیات د هغې صفاتونه دی چې دا د الله پاک د انسان په عقل کې نه راځي دا به څنګه الله پاک راځي دا به دې مطلب ده څنګه چې د الله پاک د شان مطابق هغه شان به الله پاک راځي